عیسی علیہ السلام چې تیر شوی دی نو دا ما پیدا کړی څنګه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د عیسی علیہ السلام نه وروسته پیدا دی او د دې په دې منس کې 550-600 کال فاصله و. قرآن کریم کې هغه واقعه ورته بیانوي چې د پیدایش واقعیت څه و او دا بیبي مریم د مور څنګه پیدا و او دا د چا لور و. نو که تاسو لږ غوندې په غور ورته سوچ وکئ نو حیران بشئ. دومره خو به حیران ضرور یی چې په دې کائنات کې څه چې کوي الله یې کوي، بل هیڅ طاقت نشته، هیڅ طاقت نشته چې د ونې پاڼه مخوځي. څه چې کوي الله یې کوي. ورته فرمایي چې واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا. عزیزانو واقعا داسې وشوه چې دا څه وخت کې ځوانه شوه او دې ته ډومبنۍ هغه زنانه بیماری وشوه نو دا د خپل کور نه لرې لاړه، لرې دې دپاره چې څوک پوه نشي چې دا د څه بیماری نه لامبي، چاته دا پته ونه لګي. د حیا دا عالم چې د زنانو به حیا داوه چې زما د لمبام چاته پته ونه لګي چې دې علم بل کم ټیم کې او ولې علم. ما ته خو انتهایی افسوس وشي کله، انتهایی چې مونږ د دغه خلکو نوم څنګه الو. یا دا ولی وایو چې دا خلک مونږ منو. اوس د بیبي مریم تاریخ به ته واورئ چې دا څنګه ښځه وه او د بیبي فاطمې تاریخ هم تاسو اورېدلی دی چې دا د پیغمبر لخت جگر وه او د پیغمبر لور وه. د حیا دا عالم و د حیا چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ چې زمړه شمه نو زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ، زما جنازه به د شپې اوچتوئ او بیا به مې جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کړي او څادرې به پې واچوئ چې زما د کفن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري. اوس د بیبي فاطمې نوم مونږه څنګه الو او د بیبي مریم نوم مونږه څنګه الو. داسې یو فراډ او دوکه ده زمونږ د طرف نه چې تاسو خلک هم پکې ساتلي یې. بیبي فاطمه داسې وه او بیبي مریم داسې وه او فلانې داسې وه. بس وای ورې او لاړې او راغې هېڅ. اوس زه چې دا واورم چې بیبي فاطمه د هغې حیا دا وه په کار ماته دي داسې که نه چې زه خپل کور کې هم دا کنټرول وکړم که نه ده. هسې د فاطمې نوم دی او د شیعګانو ته وګوره د بیبي فاطمې نوم چې والي دوی په جړام شي. مدینه منوره کې جنت البقیع ته زه لاړم نو د شیعګان ولاړو دغه ته ده بیبي فاطمې قبر ته ولاړو جړل ځان یې وجل او دلته محرم کې صاحب فاطمه او حسن او حسین او زینب او اندرونی حال چې ګوري صاحب دا الله سره دې صاحب دا رړای ګډي دي چې بزي او راضي په دې محرم کې خیال پراره. مونږ او د بیبي فاطمې نوم دلته د خځې چې دي کی کوړي په خیر بیبي صاحب پاروا کی کوړي
دلته د بالا ماڼۍ کې هم رواج شته دا د بی بی صاحب کی کوړي نو مال بی بی دی واره بی بی کی کوړي خالی په خیر د بی بی خدا حیا و چې بی بی عائشہ به د پیغمبر قبر تلاړ نو مخ به پټو مخ ولې پټه دا خوستا خاوندو کنه ویل حضرت عمر ور سره پردې سړې خاخو نو داغه د قبر نه بم بی بی عائشہ ستر کو نن د غریبانو خدای چې ګوره په دې قبرونو و دیرو اوس هم بوزم اوس که یقین کوي راځي چې مونږو کی چیزو په دې رحمان بابا کې او خون بابا کې او شیخ جنید صاحب کې او په دې سید حسن پیر کې د دې خزوال د دې غریبانو دا سټماري چې دلته ګرځي د مالدارو ترکای اس پی جی دی پارمی سټیډیم او قیوم سټیډیم کې ګرځي او نامه علی د بیبي فاطمه صحیح خدای بیخ بنیاد او باسه د پاکستان دی خدای بیړه تبا کی زه خو هم چاغه خلکم د قبر نه خدای بار رو غرزو چې چا د ملک جوړولو دا د دې قابلیت د بغیرت قوم چې دا آزاد شي دی په آزادۍ پوهېږي دا وسال جوړ دی منډۍ لګېدلې دي سمې بس سره سترګه دی و ډنډه دی په لاس کې وه مزه کوي عزیزانو عرض میں داو چې حیا نشتا نه غیرت شتا نه دین شتا نه ایمان شتا نه مذهب شتا ټول کمپلیټ دکانداری دا زه په یو رنگ کې کوم ته په بل رنگ کې پیری په بل رنگ کې کوي دکانداری دا او ګن کپی دا دا اخر قسمه چې در تکړه او وانډه دا بسار سړی په کې سپېګمې منډلې دی خپل خېټه ډکې نه دین شته او نه حیا شته او نه شرف شته او نه غیرت شته دا ز تاسو ته دا اورېدو خبرې نه کوم ورشي وګورئ کدرو لند جمعه پښپا اصحاب بابا زیارت ته ورشي اصحاب بابا په منځ نیم کړي ا د نوم نه لاندې طرف ته خزيزي او پاس طرف ته سړي په منځ نیم کړي نو بد غریبو چې دی هغه دغه طرف ته دی خپل شوق پورا کوي او د امیرانو هغه طرف ته روان خدای دې پرده ساتي سبکی نو عرض میں داو چې بی بی مریم لاړه او د لری ځکه فتخذت من دونهم حجابا ځان نه غیر چاپیر پردے تاو کړي چې زه غسل وکم چې ویلم بل جامې واچولې او تیار شو نو الله فرمایي چې فارسلنا الیها روحنا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا الله وی چې دا تیار شو نو ما جبرائیل علیہ السلام ورواستولو په کوم شکل کې فتمثل لها الى بشرا سویا فتمثل لها بشرا سویا د یو ځوان الک په شکل کې جبرائیل می ورولېږي دې چې څو وخت کې د الک ته وکړه چې دا ځوان الک دی وخت کې څوک ولاړ دی نو بیبي مریم ورته څوي قالت انی اعوذ بالرحمن منک
इन कुंत तकिया वज़ल्मिया ز په خدای سره تا نه پناه غواړم ان كنت تقیا کته خسړې کته خسړې او ته تقوادار نو زه په خدای سره تا نه پناه غواړم زه یو پاک دامن جنې ما زمانه یو طرف ته شم اوس بزوان لک ته جنې د سی وای چې انی اعوذ بالرحمن من پاکستان کې دا یقین شته ها مبارکم شه اوس دا خود بی مریم ایمان دی انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا کله خدای نه یریږي نو زما مخ نه بلریش جبريل ورته څوي قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا وببي انما انا رسول ربك زستاد خدای د طرف نه یو قاصد را لګلې شوم ستا خدای را لګلې صد پر لأهب لك غلاما زكيا دیل را لګلم چې تعالی یو زوی وبخم او ځوان جنې پیغله جنې هغه ته وای چې دیل راغلم چې تاسو یو زوی وبخم اړیانه رګدا په ولګي قالت رب انی اے رب نمازوی بسنگ کی نمازوی بسنگ کی لم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا لم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا د سړی لاسم ما ته نه دی لګېدلې زه بدکارم نه یم نو زما زوی به څنګه وشي ازلمه ورته بیا وایي چې قال كذلك قال ربك هو علي هين خبرم داسې ده چې ستا وادم نه دی شوی د بدکارم نه خوستا خدای وای چې د ناواده کړي دینه نه زوی پیدا کول ما ته آسان ناواده کړي دینه نه زوی پیدا کول ما ته آسان او صد پاره پیدا کوم دا پیدا کوم ولنجعله آیة للناس وکان امرا مقضیا دې د پاره د ځوان جنۍ نه لک پیدا کوم چې د خپل قدرت یو نخه دنیا ته وخیم خلکو ته وخیم چې زه به پلارم زوی پیدا کولای شم وکان امرا مقضیا بی بی خپکیگا ما دا فیصله شوی دا چستا بچه بکی علماء لکی چی پا دے گریوان کی یا پخلا یا پسپیگمو کی ورطا پوکے ہو چی پوکے ورطا اکرنو فحملتها فانتبذت به مکانا قصیا چې پوکې ورته کو فورا دا حامله شو د عیسی علی السلام روح د دې په خله کې پوکوال فحملتها نو دا حامله شو
فانتبذت به مکانا قصیا او د دې حمل د شرم د وجه لارې لاړه دا بس کی عزیزانو لس میاشتې تیرې شوې لس میاشتې پس ورته درد زیرو لګېدو د بچی پیدا کېدو دردونه چې دي هغه چې درد زیرو لګېدو نو الله اوس هغه قسم کوي چې دې ته دردونه شروع شو نو بیا یې څه وکړه اسه د دې بیبي مریم دا شان چې اوچت دی نو خدای پاک ته ګوره چې دا کیسه یې څومره په خوند کوي عزیزانو د عیسی علیه السلام بیان ستاسو په مخ کې دا هغه لفظ په ضمن کې دی چې دا الله معنا دا حیران کن هر یو کار ته چې ته ګورې نو عقل به دې حیرانېږي چې خدای داسې چل عقل به هلته کار نه کوي د عیسی علیه السلام د مور تفصیلی واقعه تاسو واورئ بیا د عیسی علیہ السلام د پیدائش بیان 13 جمعه باندې ما ستاسو په مخ کې عرض کوم اوس نن دا باس دی چې د عیسی علیہ السلام پیدا شوه کوم ځای کې دی او بیا د آغاز د نبوت په سویم کال باندې کړی دی او بیا د 100 کالو په عمر کې د اسمانونو ته تللی دا یو باس عزیزانو د بیت المقدس سره یو 100 میله فاصله کې بیت اللحم ورتوی یو کلی دی د عیسی علیہ السلام پیدائش چې دی په هغه کلی کې شوی دی بیا د لویدو نه بعد د 13 کالو په عمر کې دته انجیل ورکړل د قران کریم نه بغیر څومره صحیفه او کتابونه چې دي هغه تدریجا نه دي نازل هغه به مکمل کتاب پیغمبر ته ورکړل نو عیسی علیہ السلام آغاز د نبوت چې ده په 13 کال باندې وکړ چې انجیل ورکړل او قوم ته خطاب وکړو چې قولو لا اله الا الله عیسی روح الله په یو आवाज نسوارا قوم چې ده دا ټول خلاف دا تصویر عزیزان اوس به یو ټکی ته خیال کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم آغاز د نبوت چې وشو نو په دې ټکی شوی چې
چې هغه اهل مکه او ته وی چې قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، نو تمام اهل مکه مشرکان چې وغي وی خا دا اللهګان سودی، نو دا ورته وی چې وا الہکم الہ واحد، یو